دوه ښه او یو ډیر بد خبر. عباس ستانکزی: حکومت دې د سولو خبرو ته تیار شي، هره ګړۍ پیلېدلی شي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې خبرو ته تیار شي. ستانکزي دا خبرې پرون د اګست په 26مه په اسلام آباد کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. هغه ویلي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده له حکومت سره د مذاکراتو لپاره 20 کسیزه پلاوي ټاکلې دي. شیر محمد عباس ستانکزي د مذاکراتو د پلاوي مشر دی. د پلاوي یو بل غړی انس حقانی دی. په همدې حال کې د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوي غړي نادري له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی هر غړی خبرو ته تیار دي. نادري ویلي چې د مذاکراتو د پیل لپاره د سولې په مشورتي جرګه کې او د افغانستان د نړیوالو همکارانو ځینې غوښتنې مطرح شوې دي چې باید یې مقابل لوري ترسره کړي ترڅو خبرې پیل شي. ملګري ملتونه: داعش هڅه کوي افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ مخنیوي ادارې مشر ولادیمیر اورونکوف وایي داعش ډله په سیمه کې د ترهګریزو فعالیتونو پراخوالو لپاره په مکرر ډول افغانستان کې ځان ته د پخې ځای پیدا کولو هڅه کوي. نوموړي زیاته کړې چې دا ډله په همدې توګه غواړي د هغو کړیو پام ځان ته جلب کړي چې افغانستان کې سوله نه غواړي. د انډیپینډ ویب پاڼې د راپور له مخې اورونکوف ته څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته کړي او زیاته کړې ده چې دې ډلې یو ځل بیا خپلې لیکې منظمې کړي او فعالیتونه یې نه یوازې په جګړو ځپلو هیوادونو لکه افغانستان، سوریه کې ډېرې کړي دي بلکې په نورو هیوادونو کې هم فعالیتونه پیل کړي او د خپلو ترهګریزو کړنو پراختیا په هڅه کې دي. نوموړي دغه راز ویلي که څه هم د یادې ډلې ماتې خبرونه ورکړل شوي دي خو دا ډله لا هم په افغانستان، عراق او سوریه کې شاوخوا 10,000 وسلوال لري. اروپایي ټولنه: په سوله کې د پرمختګ لپاره باید د دوحې هوکړه عملي کړای شي. اروپایي ټولنه وایي د سولې په برخه کې د پرمختګ لپاره باید د دوحې هوکړه عملي کړای شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی مارکس په دوحه کې د طالبانو د قطر دفتر له ځینو غړو سره کتلي دي. د قطر دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې پر روان وضعیت، د بین الافغاني خبرو پر پیل، د پاتې زندانیانو پر خلاصون او د تاوتریخوالي پر کموالي خبرې شوې دي. مارکس په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د دوحې هوکړه باید عملي کړای شي او د دغه هوکړې مطابق د بین الافغاني خبرې پیل او روان تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.